لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. عزتمندو مخکې یو ډېر عظیم شخصیت زموږ د استاسو د دې علاقې یو روحاني شخصیت مولانا پیر سیف الله صاحب هغې زموږ د استاسو د اسلام او د تربیت په موضوع باندې بهترین خطاب وفرمایه. زه به صرف د پروګرام د مخکې بوتلو په غرض باندې دوه درې خبرې انشاءالله مخې ته کوم. نن معاشره کې د داسې مصلحینو او د داسې اصلاحي پروګرامونو انتهایی ضرورت دی. که خلک د مصلحینو نه او داسې اصلاحي پروګرامونو نه لرې شو نو بیا به د زناورو غونته زندگی تیری، دین اسلام به نه پیژني، نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم به نه پیژني، الله به نه پیژني. په هره موقع باندې دغه شان اصلاحي پروګرام مقرر کیږي نو دا ډیره بهترینه او ښه ذریعه ده. اکثر خلک دا اعتراضونه کوي وایي یاره په جنازه کې عالم ته بیا مونږ مولا وایو، ګنې مولا ډیر بهترین او د عزت نه ډک لفظ دی، نو مونږ یې ورته په سپک انداز باندې وایو یاره په جنازه کې مولا، په جمعه کې مولا، په خاده کې مولا، بس چې کله دوه درې کسان ګوري نو بس مولا ورته لګي. دا اصلاحي او تربیتی پروګرامونه دا د علماو مقاصد دي، د دې لپاره الله دا علما مقرر کړي دي. د علماو ذمہواری دا ده چې دوی په هر اړخ باندې د امت اصلاح کوي. خو ما ورته د اسلام څه خبري، مصلحین څه پیژنو، د امت درد څه ته وایي، د دې نه څه خبري. د عبدالوهاب حاجي صاحب رحمت الله تعالی علیه د هغه د یو خادم نه براه راست مې دا خبره اورېدله، فرمایلی وي تاسو خو عبدالوهاب حاجي صاحب اورئ چې هغه بیان کوي او دا وایي چې د الله نه کیږي، د بل چا نه نه کیږي. الله د دې هر څه کوونکی دی، مخلوق کوونکی نه دی. دا هر څه د الله په حکم کې باندې کیږي. انسان هیڅ نشي کولی د الله د ارادې نه بغیر. تاسو خو د هغه نه د توحید دا صداګانې اورئ، خو موږ ورسره نږدې ناست یو په سټیج باندې، وایي موږ یو دغه اواز اورو چې هغه وایي چې د الله نه کیږي، د بل چا نه نه کیږي، خو یو دویم اواز ورسره د سینې نه راخیږي، هغې کې وایي یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے. دومره د حق آواز بلند کړی دی چې د سینې نه ورسره دویم آواز راځي چې دا عبدالوهاب حاجي صاحب څه وایي دا ټوله حق وایي. د خاص خادم په خپله فرمایلی وی احادیث مبارکو کې خو مې کتلی دي او دا مو اورېدلی دي چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم به مونځ ته ودرېده نو وی چې ولاړ به دومره به وجړل چې ګریوان مبارک پې لوند شو.
چې رکوع ته به راښکته شو دومره به یې وجړل چې وایي د رکوع ځای به یې لوند کړ، سجدې ته به لاړ دومره به یې وجړل د سجدې ځای به یې لوند کړ، اتحیاتو باندې به کېناست نو دومره به یې وجړل چې د اتحیاتو ځای به یې لوند کړ. خو وایي لیدلی مې حاجي عبدالوهاب صاحب دی، وایي چې کله دې الله ته ودرېږي په ولاړه دومره وجاړي چې ګریوان ځان له لوند. رکوع ته راشي نو رکوع کې د رکوع ځایونه لامده کي، سجده کې د سجدې ځای لوند کې، و تحیاتو کې خپل ګریوان او خپله غېږ لامده کي. وایي لیدلی مې دا خلک دا په حقیقت کې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم وارثان. کم غم چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته د امت د اصلاح د امت په گمراهۍ او د دې په هلاکت باندې کم غم نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته د هغه وارثانو ته الله منتقل کړی دی. دې خلکو سره دومره غم دی چې د امت کم خوا روان دی، دا دې نن څه کوي او څه وایي، د دوی اعمال څه پکارو او څه کوي. نن د مسلمان هغه سوچ او فکر جوړ شو چې د کافر او د دهری او د ملحد کم سوچ او فکر و. نن په مسلمان معاشره کې ملحدان ډیر شو. ابل ورځ یو عالم دین راته وفرمایل، هغه په ثوابه کې یو یونیورسټي کې لیکچرر دی. ما ته یې مولوي صاحب تاسو ردینه څه خبر یې؟ وی په یونیورسټي کې خپل شاګردان په مونږ اعتراضونه کوي او مونږ ته وایي چې مولانا خاموش خبرې مه کوه، الله پکې چا راوستی، مونږ الله هم نه منو. د ثوابه یونیورسټي کې زما استاد نوجوان دا وی الله نه منو. الله دا د مسلمان په معاشره کې نن دی حد ته الحاد ورسېده. نن مونږ د دین نه په خپلم لرې پاتې شو، خپل نسل مونږ تباه کړ. هغې خو نه پوهېده، ما او تا خو پوهېږو که نه. دې نن ما او تا کمې غېږې له ورکړه، دې نن ما او تا کم ځای ته ور ورسو، دین نم خبر کړی نه دی او د بېدینۍ مجلس لم بوته نو بېدیني زده کړه، د ملحدانو خوا لم بوته ملحد ته جوړ شه، دهریانو خوا لم بوته اوس الله نه مني. چې الله نه مني دی کامیاب کیدی شي؟ ما او تا خو د خپل بچي د کامیابۍ فکر کوو که نه؟ وایو چې زما دا بچی کامیاب شي، خو دی خو ما په خپلو لاسونو باندې جهنم ته ور واچو، دی خو ما په خپلو لاسونو باندې د جنت نه او د خوشحالو نه محرومه کړ. کوم سړی چې الله ناراضه کړي نو دی کامیابېدی شي؟ نشي کامیابېدی. دا ولې زمونږ او ستاسو دا سوچ نه برابري؟ دا نن په مونږ او تاسو کومه بلا سوار ده چې د هغې د وجې نه مونږ الله ونه پېژنده، د الله رسول صلی الله علیه و وسلم مو نه پېژنده، لګیا یو په ګمراهو کې په خپله مخته یي، خپل بچي مو هم ګمراه کړه. نو دا د تاوان خبرې دي، دا د نقصان خبرې دي. دا بچی به سبا ګریوان کې لاس در اچي چې بابا زه خو نه پوهېدم، دین اسلام دا ما ته ښودل پکارو، تا خو ما ته دین ونه ښوده. په کور کې کوم مجلس او کوم ماحول پکارو هغه ماحول خو تا ما ته رانه کړ. کوم ځای ته چې زما د تربیت ضرورت و هغې ځای ته خو دې زه بونه تلم. په دې شکر وباسئ چې نن یو عالم دین یو خبره وکړه او تا هم واورېده، په کور کې زنانو هم واورېده او دې ماشومانو هم دغه تربیت حاصل. انسان باندې خو د ماده پرستۍ یو بوج سوار دی، دی خو ماده پرست جوړېږي، دی خو یې ګنې دا بلکل د انور دغه شان په خپله راخېږي او په خپله پرېوځي. د اسلام نه مخکې او د اسلام نه پس په زمانه کې هر وخت داسې خلک تیر شوي دي چې الله نه مني. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مونږ او تاسو واقعه ګورو که نه. یو ځل د یو ملحد سره مناظره وه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د خپل وخت نه ډیر لیټ شو، ناوخته راغی. ملحد دلته په مجلس کې ناست دی او چغې وایي، دی وایي ګوره زمونږ خبره حقه ده، امام ابو حنیفه امام اعظم چې ورته تاسو وایې وتښتېد نه راځي. چې
چې کله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه لیټ راغی دی ورته وی دا ته دومره لیټ ولې شوې وی یاره ما خو واده کړی و زه به وخت له را رسېدی خو ما ته خو ډېره لویه حادثه راغله وی څه حادثه راغله وی زمونږ او د دې علاقې په مابین کې یو دریاب دی هغې دریاب باندې پول دی هغه پول نن ختم شوی و چې رالم اوبه وړی ښه پول اوبه وړی وی بیا څه چلو شو وی ته څنګه راغلی وی بیا یو ونه وه هغه راکټ شوه تختې ترې ووتې میخونه پرې ټک والی شو کښتۍ جوړه شوه اوبو کې روانه شوه زه وروختم او دې خوا راواوړېدم دهري ورته یې ګوره یو خوا لیټ راغلی د تیښتې لار دې کتله خو میلاو نه شوه و چې دې لا دروغ هم وې ونه هم لا پخپله کټ شوې ده ونه هم لا پخپله سیرې شوې ده او بیا کښتۍ هم پخپله جوړه شوې او پخپله ته راواړولې هغه وی چې د یوې کښتۍ دپاره څوک جوړونکي پکار دی د یوې ونې کټ کوونکي څوک پکار دی د یوې کښتۍ په اوبو کې چلونکي څوک پکار دی نو د دومره لوی کائناتو چلونکي به څوک نه وي دهري په هغې ځای باندې فبهت الذي کفر خاموش پاتې شو جواب سره بل پاتې نه شو نو په هر دور کې دا خلک راغلي دي علماو د هغې مقابله کړې ده امت رهنمایي کړې ده نن د امت دپاره ډېره د افسوس خبره داره چې دې علماو له راضي نه نو دې متاثره شي د خلکو نه متاثره شي د هغې د سوچ او فکر نه متاثره شي دا مخکې روز د ملحد او د یو مسلمان خپل منځ کې مناظره شوې ده ټولې دنیا ډېره په غور کتلې ده او دغه عالم دین هغه ډېر ښایسته جوابونه کړي دي نو زه ملګرو ته اکثر وایم ګوره علما دي د دلایلو بادشاهان د دلایلو بادشاهان دي چې عالم خبره کوي دی به دلیل نه بغیر نه کوي دی به هره خبره په دلیل کوي خو هغه کې مې کمال دا خوښ شو چې یو خو دلیل بیانوي خو ډېر رپټ سره یې بیانوي خو بل پکې د کمال خبره دا وه چې هغه عصري علومو والا هغه د دین اسلام د علومو نه لرې کوم چې د دنیا په علومو فخر کوي هغه به ورته بار بار وي مولي صاحب وایي دا انګلیش ډېر په تیزۍ سره وی په دې ټکي دې پوه نه شوم لږ په اردو کې راته وضاحت وکوئ تا عصري علومو باندې دومره مهارت دی چې ستا په انګلیش هم زه نه پوهېږم مې الله رب العزت دې د علماو د صلاحیتونو نه امت له باقاعده استفاده نصیب کړي علماو کې ډېر بې صلاحتونه دي خو ما ورته خواله رازونه نو ما ته یو ملګري وي مې د هغه تاسو دلایل کتلي یو ډاکټر صاحب ما ته یې ګوره څونه ښکلې مقابله وکړه دا علماو له دقه شانته کې دلایل زده کول پکار دي ما ورته دا ده چې کوم دلایل ووي استاد یاسر صاحب په خپله وفرمایل وایي د ده دلایل ټول د شرع عقاید نه و شرع عقاید نه مې علماو دا کتاب په نصاب کې شامل دی او روزانه خپلو شاګردانو ته دا ټول دلایل وایي خو ما ورته خو عالم له خوا له راغلي نه ما ورته خو نن د میډیا نه متاثره شوي بس په میډیا چې مو څوک واورېده نو په میډیا مونږ چې دین کوم خوښو هغه هم چې زما او ستا طبیعت مطابقي اقه مولا اورو اقه دین خوښو د هغې نه علاوه کوم چې حقیقي دین دا نه خوښو نن منکر حدیث د احادیثو نه منکرین احادیث پکې چا راوستي ما داسې وایي احادیث چا راوستي ابل یو سړي باندې واوړېدم څه جرګه وه په هغې کې یو سړي د سلوس خبره وکړه سلوس مړی په دې کې زما د دې مولیانو سره اختلاف دی سلوس کې مې چې دې څه یادوي ما ورته کوم سلوس یادوي وایي دغه د میراث تا سلوس نه دی دا وصیت چې کوي وایي دې سلوس کې زما د مولیانو سره اختلاف دی اوس د هغه شکل ته مې کتل او بیا مې ولې دې خبرې ته کتل او بیا علماو سره مې اختلاف دی وایي ما ورته ولې سلوس کې څه مسله ده علما څه وایي وایي علما وایي چې سلوس داسې پکار دی او داسې دا په قرآن کې شته نه نو ما ورته که په قرآن کې نشته نبی کریم صلی الله علیه و وسلم مبارکو احادیثو کې دي یو صحابي وایي حضرت وایي زه بیمار یم او مرګ ته قریب یم
ځکه دا خپل مال ټول تقسیم کم نو څنګه وي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل داسې نه ده. وایي چې که زه دا 2 حصې تقسیم کم یوه حصه پرېږدم، وایي نشي کولی. ورته وایي چې که نیم تقسیم کم او نیم پرېږدم، وایي نشي کولی. وایي چې که یوه حصه تقسیم کم او 2 حصې پرېږدم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل تا ته اختیار دی. درېمه حصه په خپل اختیار باندې وصیت کوي شي. نو مې دا خو احادیث مبارکه را دي نه ډک دي. ما ته وایي احادیث وایي دا خو 200-300 کاله پس راغلي دي. اوس مسلمان دی د دې خبرې نه دی خبر چې احادیث مبارکه وایي څه ته. وایي دا خو 200-300 کاله پس راغلي دي. ځان ته ډېر مطالعې والا وایي دا خو 200-300 کاله پس راغلي. ما ورته کتابونه امام بخاری امام مسلم 200 کاله پس لیکلی شوی دی. د دې نه مخکې کتابونه موطا امام مالک ابتدا کې لیکلی شوی دی. بل صحیفه د ابو هريره رضی الله عنه د شاګرد حمام صحیفه حمام 138 احادیث د صحابه په دور کې دا کتاب لیکل شوی دی او ټول احادیث مبارکه په امام بخاری کتاب کې او د امام مسلم رحمت الله علیه په کتاب کې موجود دي. 138 احادیث مبارکه دا د صحیفه حمام د هغه کتاب دی. دا د ابو هريره رحمت الله رضی الله عنه په موجودګۍ کې لیکل شوی. داغه شاګرد دی. ټول سند د امام د ابو هريره رضی الله عنه نه دی. کومه احادیث خو د نبی کریم صلی الله علیه و سلم وینا ده او قران کې الله فرمایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. نبی کریم صلی الله علیه و سلم چې څه فرمایي دا غره د الله رب العزت تر طرفه وحی ده. چې سم فرمایي د ځان خبرې نه کوي، دا ټول وحی ده. من يطيع الرسول فقد اطاع الله. چا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اومنل لکه د الله اومنل. نو مې خدا احادیث مبارکه دي. ما ته حدیث څه ته وایي؟ ما ورته تی وایي حدیث څه ته وایي؟ وایي حدیث وایي د هرې حادثې په وجه چې یو خبره رونما شي. وایي ټول لغات وګوره دقه مسله ده او دقه معنی ده چې د حادثې په بنا باندې څه خبره واقع شي ته حدیث وایي. ما ورته دا خو به لغوي معنی وي، اصطلاحي معنی څه ده؟ نه وایي چې لغوي شته اصطلاحي ته څه ضرورت دی. مې زه یو کار وکړو چې هر خبره کې به لغوي معنی را اخلو کنه اصطلاحي به نه راځو. بیا یو کار کوو، قرآن کې راغلی دي کنه چې تاسو زکات ادا کړئ. زکات لغوي معنی به اختیار کو، بس زکات به شان ادا کوو. وی څنګه؟ مې زکات وی پاکولو ته دا پیسې د اوبو ته ونی سره روزانه پاکوا، په خپل امسار ماخام لام به زکات پرې ادا کی. بیا مې وتی مې زبل معنی به خیر. صلات لغوي معنی مختلفې دي. لغوي معنی یو معنی دا ده د خپل ټوټي خوځول، د لغوي معنی ده ټوټي خوځول. مې د څه کار وکړو چې کله د مونږ وخت راشي دا خپل رستو حصہ خوځوا را خوځوا مونږ به ادا کی. کچری په لغوي معنی باندې وي. په هر حال نن ګوره معاشره دې طرف ته روانه ده. ما تی په دې بیا خبرې وکړم مې نه چې په ګڼه کې رادانګې په ګڼه کې به جواب سکے. بیا په هر حال 2-3 کسانو بیا چې مینت کو مولوی صاحب غلی شته نو بیا ته غلی شو. نن معاشره دې طرف ته روانه. زما استاد کشر تربیت هم دغه کیږي. واحد ذریعہ او واحد مقام دا مدارس دي. مدارسو کې زما استاد بچي به دین اسلام زده کوي، قرآن به زده کوي، احادیث مبارکه به زده کوي، عملی زندگی به زده کوي. او په دې عملی زندگی کې د دنیا او د آخرت کامیابی ده. که عملی زندگی ټیک نه وه نو بیا ګوره کامیابی سړی نشي حاصلولی. الله رب العزت دې مونږ او تاسو ته عملی زندگی را نصیب کړي او عملی زندگی به د نیکانو صالحانو په صحبت باندې نصیب کیږي. نیکان صالحان څوک دي؟ امامان، علماء کرام، حافظان، قاریان،
دا نیکان صالحان پیران صاحبان تبلیغیان صاحبان دا ټول نیکان صالحان دي د دې په صحبت کې چې څوک خپل بچی له وخت ورکوي ان شاء الله العزیز دغه بچی به کامیابیږي په عبادتو سړی دونه مقام ته نشي رسیدی لکه څنګه چې په یو مجلس باندې په یو ناست د بزرګ سړی مقام ته رسي یو عالم وی دی حدیث ته دی شعر ته می خیال شو د پارسی شعر دی چې یک زمانہ با صحبت اولیاء یک زمانہ با صحبت اولیاء د اولیاء سره یو ساعت تیرول بهتر از 100 سال طاعت بیریا سل کاله چې سړی بیریا عبادتو کې دا غینه بهتر دی وی په دې خبره نه پوهیدم وی مې چې شاعر خو ډیر غټ شاعر دی خدا خبره مې سینه نه اخلي نو زړه نه اخلي نو د خپل پیر صاحب نه تپوس وکړ حضرت دې شعر باندې زما چې دماغ نه خلاصي هغه ورته فرمایل او یره وی دې شعر کې لږ غونته تبدیلی پکار ده څنګه تبدیلی پکار ده وی تبدیلی دا پکار ده چې یک زمانہ بصحبت اولیاء بهتر از لک سال طاعت بیریا چې یو غړې ناسته د اولیاء سره د لاکو کالو عبادت نه هم بهتر دی د لاکو کالو شاګرد وی حضرت ز پاغه سلو کالو عبادت باندې زما شرح صدر نه کېده او تاسو لاک کال یاد ک نبی پیر سے وته فرمایل وی شیطان پلکونو کال عبادت کړو پلکونو کال خدای یو پیغمبر صحبت نو حاصل کړي سره د هغه عبادت الله هلاک سره د هغه عبادت الله رب العزت لعنتی وګرځو بهر حال د نیکانو صالحانو سره مسجد او مدرسه کې په تبلیغي جماعت کې دا ناسته دا ډیر لوی ناسته ده الله رب العزت موږ تاسو ټول ته بار بار نصیب او فرمایي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین